چونکې ډېر غالب رجحان یې د افسانې دی، نو د هغوی ډرامه هم ډېره په نظر کې نه وي، د هغوی د ریډیو خدمات چې کوم فني او ټکنیکل خدمات دي هغه په نظر کې نه وي. بیا د ماهر تعلیم په حیثیت ټوله هغوی پوره نوکري چې دغه خو ریټایر شوي د استازې په حیثیت د ورسک روډ باندې چې کوم سکولونه دي پېښور پبلک سکول نو ریټایر شوي خو د هغې نه دی د ایجوکیشن کې د هغوی چې کوم خدمات دي هغه په خپله ډېره اهمه حواله ده خو زموږ په لیکونو کې ډېر کم راځي. په پښتو او په اردو کې ماسټر و خو په هغه زمانه کې چې ماسټر به ډېر ګران کار و پښتو ادب او اردو ادب کې بانو بیبي نظره او اسلامیات بالکل. نو دغه د ایجوکیشن په میدان کې د هغې خدمات هم پکار ده چې په ریکارډ کې راشي داسې تفصیلي کار وشي. بیا د دې نه خو څوک خبر نه دي، ډېر کم خلک خبر دي چې بانو بیبي اداکار او صداکار هغې په ډېرو ریډیایي ډرامو کې ایکټینګ کړی دی، د ایکټرې په حیثیت د خپل خاندان د اداکارانو سره راغلې ده. تاسو ته به پته وي چې دا د پیرانو کورنۍ ده چې موږ پیر عبدالقدوس تندر نه شروع کړه. دې د پیرانو کورنۍ کې ډېر لوی آرټسټ سید ممتاز علي شاه پیر ممتاز علي شاه سره په یو ځای په ډرامو کې بانو بیبي ایکټینګ کړی دی. د دوی یو ماما و سید قطب شاه یا پیر قطب شاه، د هغې دوه کتابونه چاپ دي، کرامات پیر د فارسي او اردو شاعري ده، د پیر کرامات د پښتو شاعري ده. دا په دې خاندان کې یو بل داسې شخصیت و چې د بانو بیبي نه مشر او د دوی په تربیت کې لاس دی. پیر ظفر زهیر ډېر لوی نوم دی خو نن سبا غیب شوی دی. د هغه په زړو رسالو کې مقالې او د لیکونو چاپ دي او شفق صاحب به شاید لوستي هم وي. دا یو داسې خاندان یو داسې کورنۍ وه چې بانو بیبي په هغې کې تربیت کېدو، څه ترې مشران وو څه ترې وروستو خلک وو. ظفر زهیر خو د هغوی همعصر وو خو پیر قطب شاه چې دی هغه ترې مشر و. نو دغه د اداکارۍ چې ما کومه خبره کوله هغه د بانو بیبي بله ډېرې ډرامې دي، په شلګونو ډرامې دي چې هغوی په ریډیو کې کار کړی. ریډیو ډرامه کې اداکاري انتهایي مشکل کار دی، د صرف اواز په ذریعه هر قسمه تاثر مختلف الخیال تاثر ورکولو کلمو دا ډېر مشکل کار دی. دا ډېر ټکنیکل ایکټران اداکار او بیا صداکار هم د ډېرو خلکو د فیچرې او سکرپټونه هغې په خپل تحت اللفظ کې د ریډیو نه ویلي دي، یعنې په ریډیو کې د هغې ډېر خدمات دي چې هغه زموږ په نظر کې وي یا کم دي. دغه شان د اردو ادب حواله خو د هغې روښانه د خلکو ته پته ده. بیا د اردو چې کوم سکالرانو د هغوی اعتراف کړی دی او ستاینه کړې ده، عبدالله جان عابد د هغوی چې د ځینو نومونه مو واخیسته د احمد ندیم قاسمي غوندې د برصغیر دومره لوی شخصیت باندې لیکونه کړي دي، جیلاني کامران کړي دي، انور سدید کړي دي، سلیم اختر کړي دي. دا ډېر لوی نومونه دي. ډاکټر وحید قریشي ډېر سینیر ترین سړی نو هغوی د بانو بیبي د لیکونو اعتراف کړی دی. دغه د اردو حوالې نه خلک خبر دي خو هغه توجه یې ورته نشته څومره چې د دوی د دې پښتو افسانه نګارۍ د دې غالب رجحان په وجه د بانو بیبي برګت کاسای که څوک وګوري دا د هغوی د افسانو مجموعه ده، د اردو افسانو. په دې کې د شوې پاڼه ترجمه شوې افسانه هم شامله ده، شیشم کاپت او بیا شیشم کاپت ته بیا یو مجموعه. نو د اردو یعنې دغه د افسانو چې د هغوی کوم مقام او حیثیت و هغه یوازې پښتنو نه ټول اردو ادب او بلکې زه به دا وایم چې ټول بر صغیر چې په هغې کې هند هم شامل دی، دغه ټول بر صغیر بانو بیبي په خپل اردو افسانو متاثر کړی او موږ یې احسان منو چې زموږ پښتون کلچر پښتون ثقافت هغې د سرحدونو نه ویستی دی، ټول بر صغیر کې خور کړی دی د اردو په ذریعه. نو دغه افسانو مجموعې بیا د هغې برګ آرزو که تاسو وګورئ دا ناول دی. برګ آرزو دومره شاهکار ناول و چې بیا د پی ټي وي په اوو قسطونو کې ډراماټایز اردو